محترمو پښتنو افغانانو وروڼو، نننۍ محکمې په دوو برخو ویشل شوې دی. وړاندې برخه یې د سیمینار د موضوع په هکله علمي څېړنو یعنې مقالو ته ځانګړې شوې ده، او دویمه برخه یې په شعر شاعرۍ یا مشاعرې پورې تړاو لري. د سیمینار په حصه کې موږ 11 مقالې په نظر کې نیولې دي چې د مقاله لیکونکو نومونه په دا ډول دي: علي خان مسعود د ګوند لومړی مرستیال، محمد شیرین ګردیوال دویم مرستیال، استاد ډاکټر استاد ترکی، حاجي صاحب فضل الرحمن شیر د ګوند سلاکار، محمد عثمان عمر، هدایت الله بنګش د پی اس پی ډي جنرال سیکرټر، لالا اقبال، صفدر خان، اسد الله هلالي، پوهان ډاکټر ګلجانان ظریف، رڼاګل عارفزی، ډاکټر ذکریا د په خپل دلته موجود نه دی، اما دا مقاله دلته راغلې ده، نو دا خو بس په لیست نوبت ضرورت نشته. لیکن د دې نه وروسته بیا یو څو پیغامونه موږ ته راغلي دي، که امکان و او وخت اجازه راکوله نو ملګري به دغه پیغامونه ستاسو په وړاندې وګوري. بیا بل نوبت راځي د محمد شیرین د وړاندیزونو، دی غواړي چې څو وړاندیزونه لري چې هغه ستاسو مخکې د پروګرام په اخره کې خپل وړاندیزونه تاسو ته وړاندې کړي. او یو بل ملګری په اخر کې چې دلته وروسته بیا ما نوم ولیکو، هغه وکیل صاحب منګل دی. دا تقریبا 14 مقالې جوړېږي. نو زه غواړم چې دلته یو شي ته پاملرنه وشي، او هغه دا چې موږ سره د مقالو لیست ډېر اوږد دی او وخت ډېر محدود دی. نو زه ملګرو نه هیله کوم چې د وخت د کمۍ احساس وکړي او خپلې خبرې حتی الوسه لنډې کړي. دا زه به ډېر خوښ شم که یو ملګري خپلې خبرې د 15 نه تر 20 دقیقو پورې د دې نه تجاوز ونه کړي. که په دې منځ کې 20 دقیقو پورې خلاصې کړي دا به ډېره ښه وي، ځکه 11 مقالې چې 20 منټه یو مقاله دوام ولري نو دا هم ډېر زیات تقریبا ډېر وخت نیسي.